خارینا پورسان دا خارینا چینل دی. ها دې کې دا د خارینا پورسان یو قصه وکړه. نو د خارینا پورسان قصه دا ده چې زموږ د ملګري شلتالان وړل، یې رسالپور ته لاړو او مال یې خرڅ کو او شلتالان ملتانان یې خرڅ کړه. راغی نو د ده دا خوښ شو چې زه به په دې تخبۍ میله کې چې ته ځان له شی والم یا به هسې شوق یې کوش ونو. دی چې لاړ نو اوس یو سړی مخې له راغی، خیر په خیر ویل که وروره مسلمان یې؟ وی بېشکه مسلمان یم. ولې؟ وایي دغه غوا ده، وایي دې سړي ته چې مینت کوم مال یې راکوي نه، او دا راله واله د خدای په خاطر، او زه خپلې خور له بیرم. وایي په څو یې والمه؟ مړه یې وایي که په 14 دې واخېسته که په 15. وایي غوا راله واله. به دی چې لاړ هغه چلی ملی هغه تلی دې خوا کېښود، غوا والا ته ورسېد. اوس پیسې میسې د سړي نه هم نه دي اخېستې. چې ورسېد غوا والا ته یې غوا خرڅوي؟ وایي هغه ولې نه خرڅوم؟ وایي 100 روپۍ دي. وایي یاره زه خو اخري 18 غواړم. مړه 18 پرېږده که په 15 ورکوې که نه؟ نه نه په 15 خو نه کېږي. وایي په 15 نه کېږي، زما په 14 شوه. یاره اوس ته ډېر کلک شوی او میلمه یې خامخا راځه چې درکړم دله. چې لاړه غوا ولیکله او 1000 روپۍ ورکړې. وایي 9 روپۍ شماره. ورګوځې کس نه رالم. هلته منډه ووهه، کس نه و. کس چې نه بیا راغی، دا ما چاله اخېستې وه یاره؟ هغه اوس نشته. هغه هر چاله چې اخېستې، خورله یې اخېستلې، ترورله یار ورله، خو لکه غوا ده تا واخېسته. د میلې ټکېداران او د غوا والا ټول په ډله شو دې سړي ته. ده ورته ما سره پیسې نشته، د لیکلو نشته، ما خو تاسو دغه 1000 روپۍ درکړې، نور ما سره جبونه چې وټرل ټول 3000 روپۍ وي. وایي دا ورکړه، نور به هلته کلي کې ورکوي، ورشه ډاکسن وکوي وله. روپۍ دې اخېستې او غوا یې پې تین کوله. غوا د 8000 روپو 2 ملګري لکه ما او تا چې ملګري شو. او زه هم چې ما اوس قسم خوړلی دی چې زه دې مال راکوي نه، ته لاړ شه ماله واله. دې غواګانو نه یې خو هسې کوش وو. ویله که مونږ میلې ته تللي وو اسپله هغه پېښور ته، او د صحابۍ سړی د ټنګې اس پې مړه زه غوا خرڅه کړې وه او تلی وو چې اس په والم. چې څنګه کوش شو، دغه دلالان پې پېښ شو. سلام کلام یې کوي، مسلمان یې؟ یا بېشکه. ولې؟ وایي مونږ له خدای خبره کوي، دغه سړی دی، وایي د قسم خوړلی وي، دا غوا اوس دی مونږ له ده راکوي په دې روپو. مونږ وایي چې واله. وایي دا روپۍ زمونږ دا واله یا خپله صحیح ورکوي، دا غوا مونږ له واله دی خورا واله چې مونږ یې بوځو. وایي دا هغه ټول ملګري وو. هغه چې لاړه دغه قصه هغه سره شو، غوا په 100 ده او دا په 100 ده په 100 ده راکړه. بس هغه ولیکله او دی خو هسپېله تلی چې دی خو راغی هغه ډپه باندې سړي مړي نه وتلي وو. بس هغه د غوا د اس پې پیسې په غوا کې ورکړې. مونږ بیا اس پې واخېستې او چې تارو کې ودرېدو کباب ته. الو راته وایي په دې مور به دې څه کوې؟ په دې به ټانګه کې که څه به کې؟ دا خو غوا ده. وایي خدای دې تباه برباد کړي. وایي زما خو ستا اس په مړه وه، او اوس چې دی نو زه تلی اس پې لم او دې ورته چې غوا راله واله د خدای په خاطر که او ته خپلې پې. وایي ما پکې سیر وکړه چې دې خو رالم سړي نو. نو لکه ډاکسن چې وله وکړو، هغه تله مله کریټونه دا یې واچول او ده سره وړوکې هم تلې و، دوره ته هم ورسره وه چې ډاکسن کې کښېنم. یو راتله راته غوښې جوړې ده چې غوا راوسته په لنډاکي کې پولیسو تالاشي کوله. دې زر کوشو پولیسو ته وایي چې دا غوا ما نه اخېسته، دوی په ما باندې په زور اخېستې ده او زه غریب سړی یم. داسې پولیس چې راتاو شو، دوی ته دا ولې تاسو؟ هغه ګپ لګوي دا خو مونږ ده لیکل د کور ته جوس پیسې راکوي. چوټ خو د میلې و او لکه ښه لیکلې غوا وه. دی چې راغی په قلا کې دغه ډاکسن ودرو او دوی ته وایي چې زه تاسو له په منډه دا پیسې نورې راوړم. او که نه دغه شاه زمان و که نه یاره زما ملګری. ده دا ډاکسن پرېښود سړو او خپل ځای روان کړو. تله او دا کریټونه یې د دې 2-3 کال کېږي، 2011 کې شو، مخکې و 3 کال نه مخکې. دی په بره چې لاړو نیک ته وایي چې ما غوا اخېستې ده او دلته په ډاکسن کې ولاړه ده، اوس پیسې راکړه. هغه وایي پیسې خو بینک به سبا سهار کولاږي، اوس خو ما سره نشته. هغه چا نه راوالم، اوس په شپه کې د چا نه راوالم؟ خو سړي ته به صبر وکړه. هغه صبر نه کړ، ډاکسن کې ولاړه ده. وایي دغه شی نشته. دی چې تل دی نو دونه ساده دی، یارېدلی دی، کور ته هم نه دی تلی. دی بره تل دی غره ته، هلته کې موبایل بند کړی و، پټ ناست و چې سهار ښه رڼا شوې ده او بانګونه ویلې، بیا کور ته راکوشې. بیا چې 8 بجې شي روډ ته راغلی، هلته ډاکسن ماکسن نه و، تلی واپس. هغه چې بیا موبایل ته کولاو کړی دی، هغوی ترنګ کړی چې لکه خدای دې ورکړه، مونږ دلته کېنولو اته رانلې. غوا مو واپس راوستې ده او راشه خپلې 3000 روپۍ ووالې، هغه تله مله هغه یو ساکرې ټوله. زه ورته هر څه مې تاسو ته بخښلي دي. ما معاف کړې، ما معاف کړي. دا خبره وخت وکړه.